چې روح دا یو پټه معامله ده. هغه وخت کې سړی ته پته ولګي چې څه وخت کې روح ته وځي، نو بیا د هر انسان چې ده عین الیقین پر راشي چې اوس روح کم خلاړو او زکم خلاړو. د روح په مسله کې د علماو ډېر زیات اقوال موجود دي. علامه ابن قیم چې دا د حدیث حافظ گویا هغه محدث توای چې هغه ته 3 لک حدیث سره د سند یاد. اوس 3 لک حدیث چې یو سړی ته سره د سند نه یاد وي، اندازه وکړئ چې د دې سړی به کم مقام وي. تاسو وایئ په ایمان په دې جماعت کې چې ناست یو حدیث تاسو ته یاد دی؟ ها وایئ ما یاد دی درته یو حدیث، یو ورکوټه غوندې حدیث دا تاسو ته یاد دی؟ نو مونږ هم خلق یو، بنی آدم یو. د هغه خلقونه زمونږ ژوند یو په کروڑها درجې اوچت دی. زمونږ اوسېدل وګوره په څنګه کورونو کې، زمونږ جامې، زمونږ خوراک، زمونږ اسکاک، دا مو ګوره. او د هغه خلقو اوسېدل د کجورو د پاڼو به دیوالو، د کجورو د پاڼو به چتو، او په توشک کې به د مالوچو په ځای د کجورو پاڼې اچولې. په اوړي کې یخې اوبه نه وي او په ژمي کې ګرمې اوبه نه وي. او خوراک یې څه کجورې او ستوان. دا ستا د زمانې دا سبزیانې چې کومې دي دا هم نه وي. او شوق او ذوق داو چې یو محدث ته به 3 لک حدیث یاد. محدثینو کې 3 اقسام دي. یو حافظ دی، یو حاکم دی، یو محیط دی. عزیزانو یو محدث تا با پکې داسې مو چې هغه ته به 14 لک حدیث یاد. 14 لک حدیث. نو عرض میں داو چې علامه ابن قیم دا حافظ د حدیث. اوس چې کوم قوم د قوم داسې وي چې هغه دعوه کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی توب، او د خپل پیغمبر یو خبرم ورته یاد نه، یو خبر. دا قوم هم څه په قومونو کې شمار دی، یا دا خلق بنی آدم هم دي. دوی نه خو حیوانات ښه دي. په خدای باور وکړه چې دین مخکې ښځې زنانه ہوتا بچ کم روایات یاد، کم حدیث باورته یاد، صحابه غوندې خلق باورتله
او پس پرده به د زنانو نه د حدیث تپوس کول. نو دیو جن عزیزان هغه زړه تباه دی، هغه زړه مړ دی چې کم زړه کې حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، هغه زړونه تباه دي. اسی منځونه ډېر کوي، منځونه کوي. ما درته عرض وکړو چې مونځ څه نه کوي. تاسو مونځ داسې دی لکه سړی چې پتاڼه کې ونیوی شي او خپلوان ورپسې منډې ترړې وایي، نو هغه دې دپاره نه وایي هغه منډې ترړې چې دا تاڼه یې خوښه ده. تاسو تاڼې خوښې دي په ایمان وایي؟ خوښې دي؟ دا کچره هم خوښې دي؟ کچرو له چې تاسو ځای راځئ نو دا مجسټریټان هم خوښي، مخونه در باندې ډېر ښه لګي، یا د تانیدارانو مخونه در باندې ډېر ښه لګي. خو وله ځئ راځئ دې دپاره چې سړی در نه نیولی دی چې دا سړی را پرېږدي. دا معنا نه ده چې تاڼه دې خوښه ده یا کچری دې خوښه. نو جماعت له په دې نیت نه راځي چې خدای دې خوښ دی یا رسول دې خوښ دی، په دې نیت راځي چې د دوزخ ته اورېدلي دي چې چېرته اور کې مې خدای پاک وانه شي. وایي په ایمان داسې ده که نه ده؟ دا دې اورېدلي چې د مرګ نه وروسته دوزخ دی او اور دی، او بعضې مولیان وایي جروره پکې اژدها ده او د اژدها په خوله کې میچن ده او په میچنې کې به سړی ورچي او پکې به ګرځي او دلیږي به پلانې بوی بیړی غرکش. هله جومات له منډه کوي چې میچنې کې اوړه نه شي. نو جماعت له دغې له راځي، جماعت له دې له نه راځئ او نه په جماعت کې مونځ دې دپاره کوئ چې ستاسو خدای خوښ دی یا ستاسو رسول خوښ. زه دا پوهېږم. او کنی را میدان ته شئ چې خبرې وکړو. که د چا خدای خوښي نو د خدای خبرې به یې خوښي که نه به یې خوښي؟ خوښې به تاسو وایئ دا اوس خو ټول سیاسیان لیډره لنګه شوې ده، خو هر سړي د مور میړه چې دی لیډر دی، هر سړی چې ګورې لیډرګی. کومې پارټۍ والا نه چې تپوس کې د خپل لیډر ټولې خبرې ورته یادي که نه یاد؟ جمعیت العلماء والا نه چې تپوس وکړې مولانا فضل الرحمان هغه داسې وویل، هغه داسې وویل، هغه داسې وویل، هغه داسې. پیپل پارټۍ والا نه چې تپوس وکړې بې نظیره خو هسې هم د خوند شی دی، هغې داسې وویل، هغې دا 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 جواب ورکړو، هغې دا تقریر وکړو. هر یو نیشنل والاو نه چې تپوس وکړې ولی خان او ولی خان دا وویل، هغه دا وویل، هغه دا وویل، هغه دا وویل. جماعت اسلامی والاو نه چې تپوس وکړې صاحب قاضي حسین احمد صاحب هغه دا وویل، هغه دا وویل، هغه دا وویل. هر یو نه چې تپوس کې د خپل لیډر مکمل تقریرونه ورته یاد دي که نه دي؟ د سن صفر د زمانې نه دلایل ورته یاد دي، د سن صفر زمانې نه د دنیا د لیډر چې ورسره محبت دی او د جناب محمد رسول الله یو حدیث درته یاد نه، د خدای د کلام یو آیات درته یاد نه دی. نو ستا خدای خوښ دی یا ستا رسول خوښ دی؟ نو خوښې مخې نشته. ماما ځان مه ستړی کوئ. که مین نه یئ او عاشقان نه یئ نو په دې ټکر والو به جنت نه ملاوي.
او په دې ټکر والو به د خدای دیدار نه ملاویږي او په دې ټکر والو به د پیغمبر قرب او دغه هم نشینی نه ملاوي. دا زمونږه سي دغری زړم بتخانه ده. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اڑه دی بتخانه ده او منځونه ډېر کې پدې عشق او بیا عشق بد چا پشان کے درا بیا بصری غوندے بیٹھے خزدہ خدای ته التجا کوي چې یا الله ته پوهې زما په زړه چې زه دا عبادت که دې دپاره کوم چې ته ماله جنت راکا، نو اے الله ستا دې په خپل ذات قسمی چې په ما عمر له جنت حرام کا، عمر له چې ماله جنت را نه کړه. ستا دې په خپل ذات قسمی که زه دا عبادت دې دپاره کوم چې ته ما د جهنم نه بچ کا، نو خدای بیا دې ستا په ذات قسمی چې ما ټول عمر په جهنم کې واچوا، ټول عمر یریږم ته نه او کنا ته پوهې چې اے الله زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ماله جنت راکا، زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ما د دوزخ نه بچ کا. ته په دې پوهې زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې. نو چې هر کله زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې، نو ته زما شه که نه. نو آواز ورته وشو چې رابعه بصري زه د هغه ورځې نه ستا یم چې په کومې ورځې ستا پړه کې اراده دا پیدا شوې. نو عرض مې دا و عبادت کې به د دا نیت نه چې جنت راکاو. حدیث کې راځي او صحابي به دعا کوله چې یا الله جنت کې خي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې ده هغه ماله راکړي. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې الله بنده خبره وګداوه ما دا وایه چې خدای جنت ته مې ورننه باسي او چې ننوتې یو ځل هر څه بستای. خبره په ننوتو کې ده. اوس مونږه دعا کوو صاحب دعا وکړئ چې خدای پاکه نا پلانې مړ دی اته واړه جنت ورکړي، اته واړه جنت ورکړي. دا اوس دعا ده. اته واړه جنت چې تا دله ورکړه نو ته به کوم خوځي؟ یعنی کل بل خو اته جنت دي که نو اته واړه خو تا دله ورکړه او ته به کوم خوځي؟ نو زمونږ هېڅ شی د سړیتوب نه، هېڅ نم دعاګانې د سړیتوب دي او نم منځونه د سړیتوب دي او نم ژوند د سړیتوب او نم کردار د سړیتوب. نو عزیزانو عرض میں داؤ حدیث یاد کرے. حافظ ابن قیم درې لکه حدیث ورته یاد او هر یو حدیث سره د سند ورته یاد. دا دومره لوی باس مې درته دې پورې وکړو چې دا هغه علما دي او هغه لوی خلق دي چې دی په یو یو حدیث پسې په سونو میل مزل کړي. دا به ورته پته ولګېده چې دې ځای نه مصر کې
یو عالم دی او هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دې ځنه به مصر ته پیدا سړی روان شو. نو اندازه کوه چې دې ځنه مصر ته پیدا په کلونو مزل به، نو په یو حدیث پسې به په کلونو مزل کو. نن حدیث تاسو د خولې ته راغلی، د خولې ته، لیکن دا بدبخت قوم یادول خو څه کې اورېدو ته هم تیار نه دي. اورېدو ته زما دې په خدای قسمی که ته د پیغمبر حدیث اورېدو ته تیار نه او د پیغمبر حدیث یادولو ته تیار نه، په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت تم تیار نه. که ته د قرآن الفاظ او معانی زده کولو ته تیار نه، په قیامت کې به ستا بخنې تم تیار نه. دا زما د کور خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده چې قیامت کې به ته ړوند را پاسې د قبر نه ړوند. ته به آواز وکې چې یا رب لما حشرتنی اعما، خدای زه دې ړوند ولې د قبر نه را پاسولم، وقد كنت بصیرا، زه خو دنیا کې بنا وم، اوس دې ړوند ولې را پاسولم. نو د دې جواب به څه وشي؟ جواب به څه وشي؟ جواب به دا وشي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ړوند مې ذکر را پاسولې چې زما قرآن تا ته راغلی او تا شاته غورځولی. نو کذالک الیوم تنسا، الله به وایي چې تا زما قرآن هیر کړی، نن تم زما هیرې، ته مې هیرې، خبرم درنه نه یم چې ته څوک شته که نه. نو په قیامت کې به تاسو د خدای هیر یې. که ربونه کاله به د حشر په میدان ولاړ یې او حساب بم نه شروع کیږي، الله دې د هغه هلاکت نه ساته. ته زما هیر. نو عزیزانو عرض مې داو چې منځونه دې دپاره مه کوئ چې تاڼم فرض کړی د جومات، د جومات خپل شان دی، د جومات خپل مقام دی، د جومات خپل رتبه ده. جومات له چې ته راننوځې دا به تصور کې چې دلته خدای دی، او زه مجرم راننوتم نو معافی به غواړم. جومات له چې راننوځې نو دا به تصور کې چې دلته زما معشوقه ده، دلته زما محبوب دی، زه محبوب ته راننوتم. د جومات خپل مقام دی. د دې وجنه ظاهري احکام د خدای او د رسول منل چې دي دا به په اعتبار د عشق سره مني. د دې داسې مثال دی، یو پردی ښځه تا ته ووایي چې ورشه یو من اوړه راوړه راته، تاسو به ولا راوړئ؟ هلکه خولې ګونګي دي. پردی ښځه درته وایي چې ورشه ماله د پرپراکو جوړه راوړه، را به وړې؟ پردی ښځه درته وایي چې ورشه ماله هغه یو لیش چې اوچتي هغه سینډل راوړه، را به وړې والا؟ ولی ځکه چې دې سره د څه تعلق نشته. او که خپلې ښځې درته ووایي چې ورشه اوړه راوړه، په منډه بیا راوړې که نه؟
ورشه جامې را ته راوړه، په منډه بیا راوړې که نه؟ ورشه د پرپرکو جوړه را ته راوړه، په منډه بیا راوړې که نه؟ ځکه چې دې سره د عشق دی که دې سره د مینه ده، دا ستا ښځه ده، دې نه بغیر د کور نه جوړېږي. نو حکم یې څنګه مني؟ څنګه چې د خپلې ښځې حکم په اعتبار د مینې او د محبت گویا کې مني، دغسې د مونځ او د روژې او د احکام الهیه او حکم چې دی اب په اعتبار د مینې مني، په اعتبار د بیګار به نه مني. دا به نه ګڼي چې دا بیګار دی، الا که مونځ ورته ونه کړم نو پرېږدي مې نه، بیا نیسي مې دوزخ کې مې اچي. که په دغه نیت مونځونه کوم کور دی وران دی. تاسو خیال را مونځ به حکم د محبوب او د معشوق ګڼي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زه کله ډېر ستړی شم او سفر وکړم نو ټول ستړیوالی مې ختم شي چې یو 2 رکعاته نفل نیتو تړم او خپل محبوب ته په سجده پرېږدم. نو چې محبوب ته تندی ولګوم نو ملاقات مې ورسره وشي. نو چې د عاشق سړي ملاقات محبوب سره وشي بیا ستړی پاتې کېږي. نو مونځ به په دې نیت. حج له لاړې حجیان چې راشي صاحبه څه لګیایي، عرب دسې دي فلانې دسې دي، او هو شیطانانو کې دسې چل، او پکې ون ختم، په طواف کې دسې شل شو، په بلانی کې دسې. دا ذوق او شوق صحابو نه تپوس وکړه چې د مدینې نه به په خپلو خپو راتله مکې معظمې پیدا 400 میله لار، او دغه طواف او منا او مزدلفه او عرفات به په خپلو خپو او چې اوزګار به شو نو دعا به وکړه چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدای خواري موکړه خو سي قبول کا. ابراهيم عليه السلام او زوی ته حکم شو چې کعبه جوړه کا، چې کعبه جوړه کړه نو اخر کې دعا وکړه چې ربنا تقبل منا، خدای اوسه قبول کا. خواري خو موکړه خو چې قبول یې کې په دامه خیرونه لې ته چې منځو کې او باروزي د مولا د پیازه زوی د ځان نه جوړ کړي چې مونږ مې حقوقن وسم جمعات نه راوته کې نه د غړې زیب سم جمعات نه راوته، جمعات تک خرم لاړ شي او بار روزي نو ته جمون د باروزي بته چې دغه د جنت توتی شو ما وسم جمعات نه راوته. نه چې مونږ دې وکړو نو دعا به وکړي چې خدای تقبل منا، اوسې قبول. دا منځونه به د قیامت په ورځ زمونږ په دا مخ راوویشتی شي، په دا مخ ځای ورک شي. دا ستاسو منځونه تاسو ما دپاره نه دي کړي. نو دې وجې نه الله او د هغه محبوب سره به هر شی مینه او عشق مد نظر کوي، او د هغې احکام به تاسو د معشوقي حکم ګڼئ. نو عاشق سړی چې د معشوقي د حکم تعمیل وکړي، یو بزرگ وایي چې عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی، ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے، بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے، وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھاویں گے، جوشے جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے. وہ معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دے، معشوق کے رتبے کو
माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता। दा अल्लाह अनवार और तजल्लियात बच स वक्त की चमकावीगी मजनून बवई दाम लैला। तासु ख्याल ना नो अजीजानो अर्ज में दाओ कि तलाश बकवे और पतालाश के बाद खुदा पाक अर्स दर कई अर्स मंसूर वली और बुजुर्गो यो मकाम तौरा से दो जका खुदा पसे गर्देदा खुदा पसे गर्देदा नो वर्ता मिलाओ कुछ मिलाओ शो वर्ता वीली दो अगर जल की उली दो हर तरफ तचिगूरी नो खुदा खुदा जान तचिगूरी खुदा नुद्दी मकाम तौर से दुच अनल हक आवाज दखले न हुआ अनल हक दाम आना न हुआ च खुदा मां जकच हर तरफ तय कतन द खुदा न सेवा बल सप नजर न वर्ता बल सप देश त इस्तिगराक फिल्लाह हुई यो इस्तिगराक फिर रसूल ले यो इस्तिगराक फिर शेख देते इस्तिगराक फिल्लाह हुई हर तरफ तच गोरे अल्लाह बदर तक दे हद तरौरा से दो ची ब्या ब्या दसमाते न शुको जका चार ब्या कतो मुलियान और उनी वो मड़े को चजानते खुदा वेली अगर मुलियानम तकड़ा हुआ हुकूमत उस पर मशरिक अखबार की वो मजमून रागले दे इजराइल की रिटायरमेंट न दे हादा चिटुना मा तराजी चिद्दा मजमून ओ गोरा चे इजराइल अलैहि सलाम वही चे ज रिटायर के गमा नोर स्तड़े शुमदारू हुना नोर नशम कब्जा को ख्याल अमरा नुमाले माता चिटुना सल रावड़े दा चीट खुद पीपल पार्टी गवर्नमेंट तयो सही द सूबा सराद वजीर आला तयो सही चे द मशरिक अखबार बलकार निश्ता सेवा द वजीरानो द पसे द दबले गोल वजीर साहब बोलो तके नास्तो मुतियाजो तके नास्तो खुदा पर खैर खैरियत के गोल रोविस्ता और पर खैर खैरियत रा पास दा द मशरिक डंडोर जी तोप दे और दाए शैतानत ओ जमान शाह नामी और सड़ी दा बयान वर करे नुकार दे सदे चित्त पे अखबार के द कुफर बयानू न वर करे कार दे सदे न मालूर शई वाला मुंग सकार चे द चा हुकूमत ते अगी तो है चे अलकस्ता हुकूमत के दा बयान वाले वर करे जमा हुकूमत वे दा बयान रागले वे ब्या बमे दर तखोदली वे चे द शेर सो पखी उस मुंग से कोलिश जमुंग दुमरा वसम न रसी दुमरा वस चे अल्लाह पाक दे द पाकिस्तान पर हुकूमत बांधी द शीन असमान तंदर रो गुरजई द शीन असमान तंदर वो म्याश्ते उशो नन तासो का तो सदर पदर ओबो पसे कर दे दे आद जुमे पौरस बे लाराय रा ले गले आद काफिर बचो न लाराय मराव न ले गले अवगा द रजील बचे च कम लाराय रा लेगी अगर त सूफी से हुई गिरे दा सूफी न दे सूठी से बोल आरा जुमबा आगे रजील त टेलीफोन के मिनते बके जाराए बके ना द जलील बचे बचे दे ब्याता तो बराली दास्ता द मल्क द हुकूमत हाल चे पपे खबर होंदे जे कि उवम याश्ते उशु ओ बनिश्ता
په کمیټای کې رسکشي شروع ده، 2 سنډاګان په جنگ دي. یو سنډا وایي چې زه میر کېږم، بل سنډا وایي چې زه میر کېږم. اوس څه چل کې؟ خدای پاک دې د دې نه سخت دی. دعا وکړئ چې په ځمکه کې خدای اوبه وچیږي چې د تندې هلاک شي دا قوم، د تندې. دا ذلیل قوم دغسې هلاک کړی او تباه. تاسو په منځونه دي او قبرونه دي. دلته یو منځګزار هغه ته مې وې دا تا پیپل پارټۍ ته ولې ووټ ورکړی؟ بېنظیرې ته ویل دا زما د ښځې په شان ده، خوښه مې وه ډېر، بزرګ دی. نو چې سم انتخاب کړی دی نو پروره مونږ څه کار. یو سړي واده کړی، واده پسې اوتر اوتر ګرځېده چېرته ګڼکپان پې پېښ شوي دي. چې ګڼکپان پې پېښ شوي دي نو هغې ویلې داسې ښځه هم دله کتلې ده چې بس په هوا به ګرځي. 100,000 روپۍ ترې والي دي او ډولۍ مولۍ والا برابره کړې ده، اجړه یې والا په ډولۍ کې کېښودې. چې کور ته یې بوتلې ده چې ګوري هغه اجړه دی. هلکه دا ولې؟ ویلې بهي خبره دا ده چې تا ډولي غوښتو، ډولي خدای تا ته سور ډولي ورکو، ګڼکپان سور ډولي. اوس کې پکې نه اجړه ناستي، مونږ څه کولی شو؟ هغه سکوچې نارې وایي ما پیسې راغی، ما پیسې راغی، ته تښتېدلي. نو خدای تاسو له په ډولۍ کې اجړه راوستی، پیسې مو هم لاړې، ایمان مو هم لاړو او راغی دله اجړه. اوس یې سنبالوئ، مونږ څه نور بغیر کی. د پیغمبر حدیث او د پیغمبر قرآن سره دشمنی ده، نو د خدای او د پیغمبر تاسو سره دشمنی ده. تماشا کوئ چې ستاسو انجام بسي. د چا چې حدیث سره دوستی وه واوره. ابو هریره په حدیث مینو 10 ورځې نهارو غږ نه کولو، 10 ورځې. پیغمبر ورته وایي ابو هریره ته غږ ولې نه کوې چې زه وږی؟ ورته وایي یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي د سترګو تمنا مې دا ده چې تا ته مې لیدلی، د زړه تمنا مې دا ده چې ستا حدیث مې پې یادولی. والله دا 2 تمناګانې مې پوره کېږي، نه د روټۍ پروا لرم او نه د اوبو، نه د ملاستې په شوق یم او نه د ناستې. ستا په چهره انور چې زما سترګې لګي، نو زما دې زړه وچوي چې زما زړه به چېرته د روټۍ تمنا وکړي. ابو هریره جناب رسول الله وله یو کڅوړه ورکړه. وی ابو هریره دا کڅوړه والا چې کله وږی کېږي نو دې کڅوړې کې لاس منډه تازه کجورې به راوځي او ته به یې خورې. کڅوړه ورسره و چې کله به وږی شو کڅوړه کې به یې لاس نه ایستو، بې موسمه کجورې به تازه راووتې او ده به وخوړې. ډېره موده کڅوړه ورسره وه او دا کار به کېده. حضرت عثمان چې په کومه ورځ شهید شو په هغه اله ګوله کې ابو هریره نه هغه کڅوړه ورکه شوه. چې ورکه شوه نو پاس په یو غونډۍ باندې ناست دی او دا شعر وایي چې للناس هم ولی الیوم همانی، للناس هم ولی الیوم همانی، فقد الجراب وقتل الشیخ عثمانی. د خلکو خو نن یو غم دی د حضرت عثمان شهادت، او زما 2 غمونه دي، یو د عثمان شهادت او بل د محمد رسول الله د لاس کڅوړه رانه ورکه شوه. کڅوړه کې به لاس منډې او تازه روټۍ به راوځي چا چې د پیغمبر د حدیث سره محبت. ناروح باندې باس پاتې شو. عزیزانو پرون د شیخ الهند رحمت الله علیه سره په مالټا کې 15 کاله قید
یو مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک، یو میاں عزیر گل صاحب پسخا کوٹ کې دا د شیخ الهند سره په تور اوبو کې د انګریزانو په حکومت کې 15 کاله کې. نو پرون میاں عزیر گل صاحب وفات شوه. نو زه داغه په جنازه کې وم. نو هغه یو وصیت کړو چې د خپل استاد د شیخ الهند یو دو واسکټ ځان سره ساتلی، چې یو واسکټ په وړي کې دا غوستو او یو په جمی کې دا غوستو. نو یو د خامتا واسکټو سپین غوندي او یو د هندوستاني کپڑے بادامی رنگ غوندي ګدنه وا چې هغه کې دنه مالوچ ګنډلی او پاس اولاندې ته کپڑا وا. دا په خوا بچي دي بزرګانو اغوستي. دا دوا واسکټه میاں عزیر گل صاحب ځان سره ساتلی. وصیت دا کړو چې کله زه مړ شم نو زما په قبر کې به زما د سر لاندې زما د استاد دا دواړه واسکټونه د بالښت په ځای راتګ دی. نو زه خو دا چې ما وکته د شیخ الهند رحمت الله علیه دا واسکټونه، نو بے اختیاره مې تنه لګه غوندې ټوټه راوشلوله او لږ مې ته مالوچ راوویست. ما دا تبرک دی ځان سره به ساتم. نو عزیزانو پرون هغه وفات دا هغه سړی و چې په دیوبند کې به په لندن کې انګریزان ته یریده. د هندوستان د انګریزان شیخ الهند مولانا عزیر گل او مولانا حسین احمد مدنی ویستی. تاسو خیال راکړئ نن د مولانا مدنی بچو تم چې اندوان د قدر په نظر ګوري، داغه وجه دا ده چې د هندوستان په آزادۍ کې د مولانا مدنی او د شیخ الهند ډېر لوی لاس و. په پاکستان کې چا چې د انګریزانو د ویستو د پاره منډې ترړې والې وې او دوړ دوپې کولې و، داغي ایس قدر او د سخاکوټ خلقو میا صاحب نه پیژن. وصیت دا کړو چې زمر شم زم مسافر پام کوي چې زما د مرګ خبرو نه ګرځوي. مسافر ام زر راته کوته وکني او خخ می کوي چې زما خدای سره معاملې صحیح شي چې خبرو نه ګرځوي. ا د خدای مهرباني وا پرون د علماء او د طالبانو نه سیوا نور څه کړو خبر نه د اخبار ټیمو نه د ریډیو ټیمو نه د ټلویزیون. اوس خلک کوئی په ټي وی ونه ویلې او په ریډیو ونه ویلې او پلانې ونه ویلې. مال خدای پاک هو کزم مر شم الله دې زمانو م په ریډیو کې غسته کوي او م په ټي وی او په ریډیو کې وای نو بس هغه وبخلو. په اخبار کې تعزیت ورکړی دی گورنر صاحب هم ویلي دي چې افسوس دی په ایمان وای زمونږ د گورنر پروا به می چرته داغه په مرګ ها یا د دې وزیرانو که خدای پاکم ته په خیر خیریت زر خلاص پروا به تعزیت سی. وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. زمر شمس بھائی دوستان مرګري براشي پولاونه بوخري لاس به اوچت کی دعا وکړي چې خدای خبره د خدای او د رسول کوي. عزیزانو تقریر می درته پدې و چې قران او حدیث سره رابطه دا بوډاګان یې تاسو ټول خدای ورکا دا بوډاګان کې نه د علاقې علماو سره مدرسې پارځه کې ډېری دي مدرسین پکښتا علما پکښتا یو حدیث یادوي یو وړوکه حدیث یادوي. د قران سورتونه یاد کړئ. یو تبارک الذی چې سړی ته یادای او د شپې سملی او تبارک الذی وای دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به د قبر له عذاب نه راځي. تاسو له تبارک الذی یاد ده نو سه روټي خلاص توب مکوي او ما سه ډغری وهي او مدار منځونه کوي. قران او حدیث سره رابطه پیدا او منځ او داس خدای او رسول سره عشق مد نظر کوي چې دا زکه کوم چې زما خدای ډېر خوښ دی او دا غوي دي چې دا کار وکړه، زما رسول ډېر خوښ دی او دا غوي دي چې دا کار وکړه.